ښه، نن ورځ موږ وایو چې څنګه کولی شئ تاسو ورډ اوپن کړئ. د ورډ د اوپن کولو طریقې موږ وایو عملي کار ده. پرون مې د انوایرنمنټ ویلی، نن ورځ به موږ د ورډ د اوپن کولو طریقې وایو. یوه طریقه دا ده، ما ورته وویل چې تاسو دلته راشئ سرچ کې به ولیکئ چې ورډ، تاسو ته به ورډ دلته راشي. صحیح ده، کلیک پې وکړئ، تاسو سره ورډ اوپن کېږي. یوه طریقه خو یې دا شوه. بیا دې دننه ما ورته وویل چې داسې کې الریډي ځینې ټمپلیټس جوړ شوي دي، لکه دلته کې اوس راځي بزنس دپاره، کارډز دپاره وغیره، چې هر قسم ته زموږ په کار ټول داسې کې موږ سرچ کولی شو، ځان دپاره یک ایډیټینګ کولی شو. خو موږ اوس غواړو چې نه بلینک په خپله باندې لیکل کول غواړو، تاسو بلینک انتخابوئ. دې نه پس موږ راځو، موږ سره دوه بله طریقه دا ده که زه راشم داسې کې سرچ وکړم، غواړم چې ورډ راوړم ټاسک بار ته، دې ځای ته یې راوړم، یا له دې ځای نه زه ختمول غواړم. زه بار بار ورډ اوپن کوم، نه دې ټاسک بار نه هم زه اوپن کولی شم. دلته راځم او دا اوپن کوم. خو دلته کې راځي څنګه، دا اصل کې تاسو سره کمپیوټر کې دا شان دی نه، نو تاسو به رایټ کلیک وکړئ، دا به دې نه ان پین کړئ. اوس ګوره ما سره نشته ده، زه غواړم چې نه ما سره ورډ داسې کې پروت وي، ځکه زه هر وخت دا کاروم، نو دلته دې موجود وي. وبه لیکي ورډ نه پس راشه دې کې رایټ کلیک وکړه، ورته چې پین یې کړه ته به کوم ځای باندې ټاسک بار باندې، کله چې پین کوم ټاسک بار ته راځي. ما وویل چې تاسو کله راشئ او دې باندې رایټ کلیک وکړئ، تاسو ټول هغه شیزونه ښیي کوم فایلز کې چې تا ریسنټلی کار کړی ده. دې کې نه مخکې ما په دې فایل کې کار کړی، بیا دې فایل کې، بیا دې فایل کې موږ پرون ورځ کار کړی، دا ټول ما ته دې کې لیست راځي، او چې کوم فایلز ما په کار لاندې دې نه زه را اوپن کولی شم. بل دې نه ته ختمول غواړې، رایټ کلیک وکړه، ان فینې کې دې نه برته ختمېږي. زه غواړم چې سٹارټ ته راشي. سٹارټ بټن دا ده، دې باندې چې کلیک کوم دا سٹارټ مینیو ما سره اوپن کېږي، دا سٹارټ مینیو دې کې ورډ شته ده. زه غواړم دې نه دا ختم کړم، دا به دې نه ان فین کړم. فلحال اوس نشته ده زما سره. زه چې کله وینډوز بټن له کیبورډ نه پریس کوم، دا وینډوز بټن نه څلور نښې دي وینډوګانې چې دي پې. اوس ګوره ما سره سٹارټ مینیو اوپن کړي، بیا چې پریس کوم دا دې نه هایډ کېږي. نو راشه اوس دې کې سرچ کوم، غواړم چې هلته کیبورډ راشي، زه دې نه اوپن کړم، ورډ باندې رایټ کلیک وکړه او ورته وایي چې ما ته دا پین کوم ځای ته سٹارټ ټاسک بار ته هم کړی، پین ټو سٹارټ دې باندې مې کلیک وکړي. چې کلیک اوس تاسو سره دا سٹارټ ته راځي. نو چې ته کله دا باندې کلیک کوي، ګوره دې کې به ورډ سره راغلی وي. رایټ کلیک پې وکړه، کولی شئ دا سایز کې غټ سایز وغواړئ، وړوکی سایز وغواړئ. سمال مې کړل، اوس غواړم چې نه لږ دې غټ ښودل شي، رایټ کلیک وکړه، بېرته یې ریسایز کړه. اوس ګوره دا بېرته څنګه شولو، میډیم سایز ته چینج شولو. اوس ته کولی شئ کیبورډ نه سٹارټ وینډوز بټن پریس کوه، سره به ډایرکټ دا راځي، او دې کې دې باندې کلیک کوه، دا به تا سره اوپن کېږي. دا اوس تاسو سره د ورډ د اوپن کولو یو بله طریقه. بله طریقه یې درته ښودلې وه چې تاسو به راشئ رایټ کلیک به وکړئ، دې نه پس به راشئ نیو ته، نیو نه پس به تاسو راشئ چېرته ورډ به دې کې پیدا کړئ، مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا ده. اوس درته الریډي داسې ګوره کې دا نومونه ختمولی شي، دا ورنه ختم کړه، دا دې ورنه ختم کړلو، او بیا دې نه پس راشه چېرته کلیک پې وکړه، دا سره راغلو. که نوم اوس نه ورکړې، راشه نیو ته بیا رایټ کلیک، بیا نیو نه پس د مایکروسافټ ورډ په دې کې ته کلیک وکړه، دا انټر کړه، تا سره جوړ شو. راشه اوپن یې کړه، اوپن دې چې کړلو دې کې خپل کار وکړه، لیکل میکل مې کې وکړه، چې لیکل جوړ سره به یې ثبت کړي. بل مې تاسو یو طریقه ښودلې وه چې رن نه تاسو څنګه اوپن کولی شئ. د کیبورډ نه به تاسو دلته کې ګورئ او اس کې زه غواړم چې کیبورډ راشي په سکرین باندې، آن سکرین کیبورډ زما په کار ده، دا ده. دې زه کلیک کوم، دا زما سره وینډوز بټن ده، او دا زما سره آر بټن ده. چې کله موږ پریس کوو زموږ سره څه کېږي، یو ځای چې کله تاسو پریس کړئ دا د کیبورډ نه یا دلته کې تاسو سره رن کمانډ اوپن کېږي، دا رن کمانډ او زه نه ته کولی شئ ډېر کار نه موږ اوس وایم چې ورډ اوپن کړم، ته به ته د دې لپاره موږ خاص کیورډ لرو. که زه ورډ ولیکم نه راځي، موږ ته وایي چې دا نه پیدا کېږي، ته باید څه ولیکې، وینډوز آر زه ګوره پریس کوم، د ما سره راځي، او دې کې به ته لیکې ورډ د اوپن کولو لپاره وین ورډ به لیکې، وین ورډ ولیکه او تاسو سره به دا ورډ را اوپن شي. نور هېڅ ته ضرورت نشته، بس دې کې کلیک کوه. بل بیا تاسو کولی شئ د سی ایم ډي لارې نه، کمانډ پرمپټ لارې نه تاسو کولی شئ چې ورډ را اوپن کړئ. را به شي دې کې سی ایم ډي سرچ کړه، خپل هره وینډو چې سره یې سی ایم ډي چې کله سرچ کړو، دا کمانډ پرمپټ به ته را اوپن کړي. کمانډ پرمپټ چې را اوپن کړه، په اول ځای کې دا دې کې ګوره بلینکینګ کېږي، ولیکه چې سٹارټ آفرین، سٹارټ به ولیکو آفرین، ناشه سٹارټ به ولیکو، دې نه په سپیس بیا به ولیکئ وین ورډ، او انټر ورپسې پریس کړئ، تاسو سره ورډ ډایرکټ را اوپن کېږي. دا د ورډ د اوپن کولو یو بله طریقه شوله. بل مې تاسو ته څه ویلي وو، بله طریقه وه د شارټکټ جوړول لاره وه، تاسو کولی شئ دې دپاره شارټکټ هم جوړ کړئ. شارټکټ سره طریقې سره جوړېږي. را به شي سرچ به وکړئ کوم پروګرام ورډ، هر پروګرام چې ته اوپن کړې د همدای طریقه ده، هر پروګرام باندې جوړولی شي. رایټ کلیک پې وکړه، ورته وایي چې ما ته څه وکړه، دې لوکیشن راته اوپن کړه. اوپن فایل لوکیشن اصل کې چې کوم ځای کې دا انسټال ده، هلته به ګوره سی ډرایو کې ده، دا دې لوکیشن ده. بیا رایټ کلیک پې کوو، دې نه پس راځو پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې څنګه راغلی، ګوره دا د دې شارټکټ کی د اپشن ده، دې کې راشه کلیک وکړه. الریډي دا تاسو را سره کېدنې کله دې کې کلیک بس د کیبورډ نه زه غواړم چې کنټرول شفټ او ډبلیو سره دا اوپن شي، یا به ته کنټرول شفټ نیسي یا به کنټرول الټ نیسي، بله چې ته هر یو بټن ورسره پریس کړې هماغه سره به دا اوپن کېږي. زه چې په ډبلیو ورډ باندې شروع کېږي، نو دا ډبلیو صحیح ده. نو اوس به تاسو صرف دې کې کلیک وکړم د خانه کې، او د کیبورډ نه کنټرول زه ګوره کنټرول شفټ ډبلیو پریس کوم، ګوره دې کې زما شارټکټ شو، دا اپلای کړه او دا اوکې کړه، کنټینیو به کېږي، نه پاس اپلای بیا کنټینیو، دا موږ اوکې کړو. چې کله مو دا
واو ګډ دا ښه طریقه شوه ښه بس کا کنه نو څه شوې ښه دې ته زما نو لا خیال دی ریکارډر کې صحیح شو ښه دې نه پس مونږ راځو چېرته کې څه مې درته ویل کوم شارټکټ جوړولو که نه زه صرف د کیبورډ نه کنټرول شفټ ډبلیو پریس کوم ګوره ما ته به خپله دا اوپن کړي نه مې سرچ کړی نه مې بل ځای کې کلیک کړی ده څنګه چې زه کنټرول شفټ ډبلیو پریس کړم د ما سره ته راځي وردا ده دې باندې زه کلیک بیا ورته ګوره شارټکټ لارې نه کنټرول شفټ ډبلیو پریس کوم دا راځي راته هغه نه پس انټر بټن وایي دا به تاسو څنګه شي را اوپن بشي ده نه اوپن شي انټر پسې پریس کړه بلینک به ډایرکټ سره پیج راشي دا ټولې وي د ورډ د اوپن کولو طریقې چې څنګه تاسو کولی شئ ورډ را اوپن کړئ چې کله ورډ را اوپن کوو اوس موږ ورډ کې دننه عملي کار شروع کوو راځو هغه به په بل لیکچر کې زه ریکارډ کړم